د پاکستان حکومت د منظور پښتين او د هغه د ملګرو د گرفتاری امر صادر کړی. د پاکستان پوځ د اکتوبر 11 لوی جرګې څخه سخت په ویره کې دی او وايي چې موازي حکومت جوړیږي. دا چې پاکستاني پوځ څنګه او ولې د پی ټی ایم د غړو د نیولو امر صادر کړی، پښتانه څنګه موازي حکومت جوړوي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پښتنو په جرګه کې د موازي حکومت له اعلان ویره لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي د جرګې په کولو هیڅ اعتراض نه لري، خو وايي د زرګونو کسانو راټولېدل جرګه نه بلکې د یوه موازي حکومت اعلانول دي. هغه ګواښ کړی چې د پی ټی ایم د ملاتړو شناختي کارډونه او پاسپورټونه به بند کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 6 د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیز لګولی او ویلي دي چې دغه غورځنګ فعالیتونه د پاکستان سولې او امن ته ګواښ دي. محسن نقوي وړاندې ویلي له پاکستانه بهر هم ویډیوګانې ورته رسیدلي چې څوک د پی ټی ایم د ملاتړ لپاره مرستې راټولوي د هغو په اړه به هم ګام پورته کړي. بل لور ته د خیبر قومي جرګې مشران وایي چې د خیبر پښتونخوا او وزیرستان زرګونه کسان د تړلو لارو له امله په غرونو پلي را روان دي. دوی وایي پاکستاني ځواکونو پرې لارې تړلي خو دوی جرګې ته له نورو لارو ځان رسوي. په غرونو را روان خلک د ډیری اسماعیل خان، لکی مروت، نورنګ، کرک، بنو، کوهاټ، هرمي او ځینو نورو سیمو اوسیدونکي دي چې تېره ورځ پرې پاکستاني امنیتي ځواکونو د کوهاټ تونل لاره وتړله او دوی ایثار پاتې سول او بیا یې په غرونو حرکت پیل کړی دی. تېره ورځ پاکستاني امنیتي ځواکونو په خیبر کې د کېدونکي جرګې پر خیمې او خیبر ته پر را روانو کاروانونو بریدونه کړي چې 4 کسان پکښې وژل سوي او شاوخوا 100 تنه ټپیان دي. ټاکل سوي چې سبا ورځ د اکتوبر 11 په خیبر کې د پښتنو جرګه جوړه سي او له ټولو پښتنو سیمو به پکې مشران او فعالان ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي هیڅ فشار ته به تسلیم نسی او په هر حال کې به دوی دا جرګه ترسره کړي. هغه ویلي که مولږ د پاکستاني حکومت ګریوان ته لاس کړ نو دوی به خپله ځانونه د کراچي سمندر ته وغورځوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.